بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو راغلو مېلمنو شاعرانو مشرانو نه ډېره مننه چې په دې مجلس کې حاضري کوي او تاسو ته به دا خبره معلومه چې د هرې ژبې بنیاد په ادب باندې ولاړې. ادب چې دی بیا دوه شاخه یعنی دوه وزره لري، یو نثر دی او یو نظمي شعر او شاعري ده، خو د نثر سره ډېر کم خلک تعلق لري. په ادب کې د خلکو ډېر زیات تعلق چې راځي نو دا د شعر سره راځي. نو څنګه چې په باغ کې ډېر ګلونه وي، بیا د هر یو ګل خپل خپل بوی وي، خپل خپل رنګ وي، نو داسې د هر شاعر خپل خپل شوق او خپل ذوق او خپل رنګیني وي. نو د هر یو شاعر خپل یو رنګیني وي. نو محفل ته چې څومره ډېر ملګري راځي نو دومره به ډېره رنګیني خورېږي، دومره به ډېره خوشبويي وي او دومره به د یو بل شعر چې کله شاعران اوري نو دې سره د هر شاعر د شعر الهام پراخه کېږي. دویمه دا خبره چې ابرار دلسوز صاحب ویلې چې را روانه مشاعره کې به موږ تنقید کوو. نو په تنقید کې چې د هر چا غزل د هر چا کلام راغی نو هغه داسې چې څنګه خلک د یو شاعر په دې کلام باندې تنقید کوي، نو هغه شاعر داسې چې د خپل شعر د خپل کلام په ذریعه سره د خلکو ذهنونه تلی چې زما په دې غزل زما په دې بیت کې د دې د مطالعې جوړوالی څومره دی. نو په دې کې دواړو قسمه شاعر ته او د تنقید ملګرو ته هم فایده وشي. بله دا خبره چې ابرار دلسوز صاحب دا یادونه وکړله چې را روانې مشاعرې ته به انشاءالله زمونږ دوه اجلاس، یو به د ازادې مشاعرې یو به د تنقیدي. نو ملګري که دا کوشش وکړي چې مجلس ته محفل ته په ټایم باندې راشي، لږ وختي راشي، نو چې دواړه نشسته پکې وشي، تنقید هم پوره شي او د هر شاعر غزل یا دوه کلامه چې دا وشي نو انشاءالله چې په وخت باندې راشي نو فایده به ډېره وشي. او د دې مجلس په باره کې به زه خپل تاثرات دا ووایم چې زه خو زما خو لږ وخت کېږي چې دې مشاعرو ته راځم، نو دلته چې زما کومه ناسته کېږي او کم ملګري راځي نو یقینا چې د دی نه کم شعرونه زه اورم نو هغه ماته د خپل شعر چې کم استعداد دی هغه راته نور هم راپارئ او په هغې کې زما چې کم شعري الهام دی هغه لا وزرې کوي خورېږي نو زه یم چې انشاءالله دومره فایده به هر ملګري ته کېږي. نو دا مجلس ښه مجلس دی، په دې سره به انشاءالله زمونږ د ژبې ترقي او هر ملګری به کوشش کوي چې څومره ژبې ته ډېر خدمت کوي انشاءالله دومره به د ژبه کې دومره نوم روښانه کېږي. یو غزل سره خپل شریکوم د ټولو ملګرو په اجازه باندې. یو غزل دی چې د یو مولا د یوې ډمې یارانه جوړه کوي، د پازیب چنګ او د تسبو د ټک نغمه جوړه کوي، د یو ساقي په لاس قاضي صاحب ته پیاله جوړه کوي، د یو جامع جومات نه شاته میکده جوړه کوي، بیا یو ازمیختو کوي ایمان ته زاویه جوړه کوي، بیا هر ثواب هر ګناه ته پیمانه جوړه کوي، د خپلولۍ او د دوستۍ معیار پیسه جوړه کوي، په دې جعلي محبتونو مسخره جوړه کوي. شپه وه هر چا د خپل وجدان مطابق هر څه وکړه، سحر شو هر سړی د ځان نه پرښته جوړه کوي. شپه وه هر چا د خپل وجدان مطابق هر څه وکړه، سحر شو هر سړی د ځان نه پرښته جوړه کوي. د و جنت د ګټلو قیمت زه درخایم، ځان ابراهیم کوي د یتیم د زړه کعبه جوړه کوي. د و جنت د ګټلو قیمت زه درخایم، ځان ابراهیم کوي د یتیم د زړه کعبه جوړه کوي، په خپله ګیره مو د مور د خپو تلي صفا کوي، خدای باندې ځان ته د بخلو بهانه جوړه کوي. په خپله ګیره مو د مور د خپو تلي صفا کوي، خدای باندې ځان ته د بخلو بهانه جوړه کوي. دا اول ځان او بیا جهان متل غلط ثابت کوي، ځان ته تیاره خیر دی خو نورو ته ډیوه جوړه کوي. لمر او سپوږمۍ ته د ختلو اراده پکار ده، دومره خو څه ناسه کتاب سره رشته جوړه کړي. لمر او سپوږمۍ ته د ختلو اراده پکار ده،
دومره خو سناسه کتاب سره رشته جوړه کوي مغزه زما دی خو فکرونه پکې تاسو وکئ ما ته زما د کیفیت یو نمونه جوړه کوي اول مو سر کوي نو بیا به په دستارو تړئ ادریس هسې نه چې تشه بوساړه جوړه کړي یو به بل ویم چې زه د خپل تاریخ انجام یم زه د خپل تاریخ انجام یم ښه کامیاب یم خو ناکام یم اول شکر چې پښتون یم بیا رنګ شوی په اسلام یم اول شکر چې پښتون یم بیا رنګ شوی په اسلام یم خپل خایست را پورې اور دی یوسف مصر کې لیلام یم شته شمله کې بې شملې یم غلام نه یم خو غلام شته شمله کې بې شملې یم غلام نه یم خو غلام یم دا تشبیه بلا تشبیه ده خپل ارمان یم ناتمام یم پردې مرګ یمه روایم دل سوسه پردې مرګ یمه روایم ګوډ د جام یمه حرام یم چې په جنگ د چا ایمان دی زه د داسې قام امام یم په منبر مې څوک یاد کړی اوس په خپل وجود الزام یم ته د ستورو لاروی زه سپوږمۍ یمه په بام یم زخمي زړونه به پیوند کم زه د چا د خولې سلام یم ما ته دوه یاران خوشحال دي څه سکڼې ماښام یم ما ته دوه یاران خوشحال دي څه سکڼې ماښام یم څه غزل څه ادریس یم څه جانان یم څه غزل یم څه الهام یم ډېر مننه مولانا ادریس صاحب